څو ځله دغه د پاکستان د سفارت د تړلو موضوع ملت راخپله کړې دا زه فکر نه کوم چې د حل لاره وسیږي سیال صاحب نه سفارت هلته څه کوي. د ټولو ته لیدونکو او اوریدونکو ته ورسیږي او زه به یو دوه درې خبرې وکړم. دا د پاکستان خبره نه ده، دا د کفارو خبره ده او نو پاکستان دومره قدرت لرلی چې له امریکانو قوي نه ده چې دا راجېږي چې په موږ باندې دومره جنجالونه راسره وکړي. دا اصلي خبره ټوله د کفارو ده. دوم د پاکستان په باره کې چې موږ وغواړو باید د پاکستان ضعیف وکړو، پاکستان ونیسو، پاکستان ته مشکلات پېښ کړو. موږ په 2009 کې 2006 کې دغه کفار راغلي وو افغانستان ته، راغلي وو. موږ ټول اتحادیو ته جوړه کړه په اروپا کې، یو روپۍ هم لېږله، خو د یوې روپۍ ثبوت موږ ته رارسېده چې موږ ته تاسو ته دغې روپۍ دغه کار تاسو ته مو وکړه. اوس هم څوک اسلامي او مسلماني او واقعیت ایمان ولري، یو روپۍ دوه روپۍ ما ته دې هم نه راکوي، تا ته دې هم نه ورکوي، بل ته دې هم نه ورکوي. سړی زه که دوی ته نه معلوم هر ولایت کې سړی شته، ورلېږې تا د روپۍ ثبوت درښیي وروره برادر چې موږ تا ته نن ورځ همدغه کار یې تا په مرمۍ وکړو په 100 افغانۍ یا په 200 سر د خلاصو زیات هم نه. که یوروپ کې هغه میاشتې 150 یورو ورلېږي هغه سړي ته ډېر غټ کار کېږي. پاکستان موږ په دغه شل ځای کولی شو، بل په یو لاره موږ نشو کولی. او موږ د پاکستان که ترکیې کې کینو، که چین کې کینو، که په لندن کې کینو، په امریکا کې کینو، که په هر ځای کې کینو، دا روغه نه کېږي، هېڅ کله نه کېږي چې څو د موږ خپله خاوره وشکې ونه نیسو. دا خو موږ خیر اوس نه وایو، موږ به وایو چې یاره نیسو یا نه نیسو، زه به ما ته به کینات راکړي، هغه نور خلکو ته کینات نه شي ورکولی چې درګرده جنګ روان ده. ښه که دغه د لارې حل باندې تاسو نظر ورکړئ چې موږ دغه د مشکل اساسي حل څنګه راباستی شو د دغې قضیې. مننه سیال صاحب، بیا هم سلامونه تاسو ته او د لایف ټولو ګډونوالو ته. ما پرون هم ستاسې په لایف کې خپل نظر په لنډه ورکړ چې زمونږ مشکل اول په یو قوي انسجام او وحدت باندې سیال صاحب حلیدلی شي. افغانان چې دغه ټول ملیتونه یو ملت نشي سره، ګورې موږ نه به ډېر استفادې کېږي. په ملت کې هغه جاسوسان نه حسابېږي. سیال صاحب جاسوس چې ورته جاسوس سو او هغه خرڅ سو، هغه چې څو خښېږي هغه جاسوس ده. مګر خوشبختانه چې هغه جاسوسان هغه خرڅ سوي خلک چې د وطن ملي ګټو ته پام نه و، دلته د وطن په مخروبه او خرابه تبدیل کړ، د وطن شتمنۍ خپلو بادارانو ته په تحفو ورکړل. د وطن کې تجاوز هم تر اوسه مشروع بولي سره چې 20 کاله 53 ملکه زما ستا په وطن کې فزیکي موجودیت درلوده، هغه مشروع بولي سره. هغه جاسوس ګورئ لوڅ سوي دي، شمېر یې کم سوی ده، خو لا هم افغانان یې په اصلیت پوهېږي. ورځ تر بلې شمېر کمیږي سره، ورځ تر بلې صرف به آخر داسې لوڅ پاتې وي سره چې هماغه جاسوس او انشاءالله دا به هم لرې نه وي چې یو ورځ به پاک پروردګاره زموږ او ستاسې وطن کې داسې یو قوي حکومت او داسې مشروع حکومت رامنځته کړي چې یا زموږ په ژوند کې هغې محکمه سي یا د هغوی په ژوند کې محکمه سي، که نه و قبرونه یې باید محکمه شي. دا د هر حکومتونو د هر ملک یو مشروع حق ده چې خپل جاسوسان او خرڅ سوي خلک محکمه کې که ژوندي و که نه و قبر یې باید محکمه کې. او دا خلک اوس رسوا دي د موږ او تاسې افغانانو ته هیوادوالو ته رسوا خلک دي.
او د دوی اخري سلګي دي ځکه دي ګوري دوی ډېرې ناستې وکړلې تاسو ته معلومه ترکیه کې ناستې وکړلې په ازبکستان کې ناستې وکړلې پاکستان کې په کراتو مراتو ناستې وکړلې اوس پاکستان کې دفترونه لري سره په نوم باندې جبهې لري سره چې هغه سلفي عکسونه اخلي سره یا تاجکستان یا د ازبکستان په غرونو کې او هغه چې سره چې موږ په افغانستان کې حمله وکړلې افغانستان کې مدازي وکړل او په افغانستان کې ګوري که پاکستان هم هر څه کومک وکړي تور بیرغ یالته تیر کې کتیر امکړل قالو قمصل سره د زی په نطفه کې خنساسل سره چې په دغه څلور د ولایتو کې الحمدلله نن زمونږ اسلامي نظام امارات اسلامي دونه حکمیت خپل لري چې څوک نشي سرجیګولای فقط بیرته به خپل اول خبره ته راسمه چې دولتونه باید په هر شکل چې وسیږي هغه اساسي نقطې د وحدت ملي او د یووالي را پیدا کی چې دغه ملت منسجم سي ملت نور هم د داخلي جاسوسانو د موټي او لاس نه وځي هم د خارجي دښمن چې زمونږ گاونډی ده چې دا خو معلوم الحال خبره ده په دې باندې ډېر غږېدلې استو چې د دې د جوړښت د ورځې نه فقط د دې دپاره چې افغانستان کمزوری کی افغانستان کې تشنج جوړ کی افغانستان کې ګډوډي جوړه کی د هغه نه بنیاد کې خودل شوی ده تر نن پورې په هغه شکل ده او الحمدلله اوس دغه نوښته کړی دلته چې دا د هند د سیمه د هند ورانکاروي لپاره استعماليږي اوس زمونږ او تاسو امارات اسلامي داسې یو متعدله سیاست غوړه کړی ده چې په اول په دوحه کې په ټوله ماده کې چې د امضا کړی او ماده دا ده چې موږ خپل خاوره د نورو نیابتي خلکو د جګړو او میدان نه ګرځو زموږ د خاورې نه نور خلک د چا په خاورې تجاوز نه کوي او نه چاته حق ورکوي چې د موږ په خاوره څوک تجاوز وکړي هند هم تر اوسه پورې هغه میدان ګرم کړی ده مګر تر اوسه پورې داسې په یو شکل داسې حکومت امارات اسلامي سره نه ده کړی چې هغه د خپلو دښمنانو ته ځواب ورکړي او دې ته انشاءالله چې امارات اسلامي متوجه ده دې موضوع ته دا یو موضوع چې انسجام وحدت ملي او دویمه موضوع دا ده چې زمونږ امارات اسلامي باید کوشش وکړي چې د وزارت د دفاع او په بالخصوص دافع هوا او د وطن اردو تقویه کی چې څو مونږ کولای وشو چې د خپل دغه دایمي دښمن لپاره او بنیادی دښمن لپاره ځواب ورکړو څو ځله دغه د پاکستان د سفارت د تړلو موضوع ملت راخپله کړې دا زه فکر نه کوم چې د حل لاره وسیږي سیاسي نه سفارت هلته څه کولی شي یو سفیر که څوک ونه غواړي نه هغه سفیر کې بند شي چې کولی شي د موږ او تاسې وطن 48 کاله هجرتونو مهاجرتونو دونه زوبل کړی ده چې دغه زموږ افغانان چې که پاکستان کې دي که ایران کې دي که په نورو ملکونو کې دي دوی حق لري چې د هغوی دپاره هلته سفارتونه خلاص اوسیږي چې د هغوی مشکلات رافسي لکه دغه اوس چې زموږ او تاسې امارات اسلامي ګوري جرمني ته تګ وراتګ سویس ته تګ وراتګ دغه هلته دغه د سفارتونه دوی ته تسلیمیږي په واسطه دې چې هغوی هغه د وایي چې موږ په رسمیت نه پیژنو دغه تعامل خپله څه شی ده دا څه معنا ورکوي رسمیت پیژندل دي دا مګر دوی ځان دپاره د دې دپاره 20 کاله افغانان هلته وژلي دي 20 کاله د خپل د ملت ټاکس او پیسې په افغانستان کې مصرف کړي چې هغه پیسې چې دوی په هر بهانه ورکړل افغانستان ته هم لاړل موږ تاسو ته معلوم دي چې د غلو جیبو ته ولوېدل غلو بیرته د وطن نه وښکلې په نور وطنو کې ځان ته سرمایه ګزاري وکړله دا خپله تحمل خپله فقط ځان ته دوی داسې یو رقم ته دغه ورکوي چې ملت سبا جنجالونو کې شی په څه نامه تلوي چې نن ته بیرته په رسمیت پیژنې
دا تعامل په خپله ګوره انګلستان غږ کړی د انګلستان یو ډېرې تندروې پارټۍ هغې غږ کړی ده چې د طالبانو سره باید په رسمیت وپېژندل شي، تعامل باید وشي، ورسره خبرې باید وشي. دویمه موضوع مې دا وه چې موږ باید په ځانګړې توګه باندې خپله مسله قواوې باید تقویه کړو په هر شکل چې کېږي. امارات اسلامي باید خپلې اړیکې د دنیا سره زیاتې کړي او داسې تجهیزات او سلاح او ابزار باید افغانستان ته راوړي سره د خپل د مسلح د قواو په صفوفو کې ځای په ځای کې چې حد اقل د پاکستان ځواب ورکولی وسي. په ځمکنۍ جنګ کې موږ او تاسو ته معلوم ده چې کله کله انتقاد هم کوي دوستان چې ولې پاکستان ته ځواب نه ورکوي. په ځمکني جنګ کې د افغان ملت مجاهد ملت ټولو متجاوزګرو ته ښه ځواب ورکړی ده او په ځمکني جنګ کې پاکستان د دې طاقت نه لري، فقط راجګېږي، خپل یو بمبارد کوي یو سي. او دریمه موضوع دا ده چې ما په پرون شپه لایف کې مستاسې ویلې سیال صاحب چې ډیپلوماتیک اړیکې د جهان سره باید په هر شکل چې کېږي زیاتې شي، جهان ته قناعت ورکړ سي. لکه جهان په دې باندې متيقنه سوی ده چې طالب کومه ترهګره ډله نه ده چې افغانستان کې د حاکمیت لري. ګوري روسیه، چین او د موږ او تاسو دغه اسیایي میانه ملکونه چې کله متيقنه سول سره چې زما په مرزونو کې نور ماته جنجال نه جوړوي طالب، هغوی خو اول داسې فکر کوي چې طالب راځي زما مرزونو بدلته بیا هم نه کېږي. روسیه په رسمیت هم وپېژندل او اسیا میانه ګوري خپلې اړیکې څونه زیاتې کړي دي، ډېرې زیاتې رانږدې کړي دي سره. چین همدغسې دنیا هم اوس دې حد ته رسېدلې ده، په دې متيقنه شوې ده چې هغه کوم نوم چې طالب ته اول خو دا ترهګر خپله تعریف په دنیا کې چا پیدا نه کړ. ترهګر څوک دي؟ فلسطین لوټي لوټي کیږي، ترهګر څوک ده؟ لبنان لوټي لوټي کیږي، ترهګر څوک ده؟ په ایران باندې بې خوده حملې کیږي، ترهګر څوک ده؟ دا ترهګر تعریف چیرته ده؟ خو اوس دنیا په دې متيقنه سوې ده چې طالب په وطن هم تجاوز کړی و. طالب د خپل د ګریوان د خلاصېدو دپاره د خپل د خودمختارۍ او د وطن دپاره ځان باندې بمونه وتړه، ځان یې له منځه ویوړو، خو دا وطن یې راوګټه، دا وطن یې رابچ که، خپل وطن یې په دې پوه دي سره منتها ډیپلوماتیک اړیکې باید زیاتې شي او دا قناعت ورته ورکړل سي چې پاکستان ولې بیا یو نااعلام شوی جنګ، ناتپل شوی جنګ د نورو په اشارو باندې زما په وطن کې جوړوي. او دغه ترجمانان مرجمانان چې ناز دي لاندې او پورته دا کومنټونه لیکي، اوس هرې خواته یې کچکولونه اچولي چې دوی ته یو جزګر پیدا سي فقط او په هماغې حد کې چې بیا لاړ سي په خپله ژبه باندې ترجماني وکړي او جاسوسي وکړي. دوی داسې شی نه جوړېږي، نه یې څوک غږ اوري او نه څوک په اعتماد کوي. په دې 20 کالو کې دوی خپلو اصلي جزګرانو ته چې ورسره ملګري وو هغوی ته هم دوی ثابته کړله چې دا هغوی ته هم وفاداره نه وو. یو څوک چې خپل وطن ته سیال صاحب وفاداره نه وي، په دې ټوله دنیا پوهېږي، د دنیا سیاستمداران پوهېږي چې هغوی ته وفاداره پاتې کېدلی نه شي. چې چا خپل وطن سره خپل مور سره خیانت وکړو، هغې سره خو هېڅ وخت هغې ته وفا نه کوي. دا هماغه متل به مو اورېدلی چې کوم پادشاه و څوک یې تربیه کړی و چې لاړ سي وګوري چې په دغه زما په پاچاهۍ کې څوک زما په هکله باندې دغه کوي، تخریب کوي، غواړي چې زما دا پاچاهي. هغه څوک چې تللی و چې هغه 4-5 نفرو ادرس یې راوړی و، 15 نفرو ادرس یې، غالبا 4 نفرو ادرس یې، سبا یې هغې ته هلته په میدان کې خلک راټول کړي وو چې دا زما د پاچاهۍ په ضد د غواړي چې ما پاچاهۍ خرابه کړي، دې ته دارونه ووهئ. 15 داره یې وهلي وو. دغه چا چې جاسوسي کړی ویل صاحب ما خو 4 نفرو دغه درته درکړی و ادرس، دا 5م دار ورته ویلې چې خاینه لعنتي دا 5م دار د تا دپاره ده، تا چې خپل هیوادوال خپل ملګرو باندې رحم ونه کړه، خپل په وطن رحم ونه کړه، په ما باندې هېڅ وخت رحم نشي کولی. نو هغه جاسوسان دې مطمئنه اوسېږي چې ټوله دنیا هم
نور په هغوی باندې رحم نه کوي. هغه صرف د یو جاسوس لکه خپله پاکستان وزیر دفاع چې ویلې چې موږ کاغذ تشناب وو، دوی به هماغه کاغذ تشنابو سره چې اوس په دغه کې په ټوله دنیا کې سرګردانه ګرځي سره کاغذ تشناب وایسته اچول سوي دي. صاحب وبخښئ زما خبرې به ډېرې اوږدې سي، ډېره مننه. زه اورېدونکی یم، نور دوستان به خبرې وکړي. او بل دا چې زه یې ټول نه مخکې راکتلی وم نو بورا صاحب، راسا صاحب، ولا مولوي صاحب، شریفي صاحب، د ټولو دوستانو ته چې په لایف کې دي دوی ته خپل سلامونه.